امنه کې هله احترامات مې قبل کې دوستانو خدای دې کړی چې تاسو به ټول روغ او جوړ صحت پر جامو کې په پټ استئ دا د نن ځل بیا د پښتو انن یوټیوب چینل څخه تاسو سره د نوې په نوې ویډیو جوړول کې حاضر یم دوستانو د یوټیوب چینل و مو ویډیو دا په دې ویډیو کې موږ تاسو د کوو چې څنګه کولای شو د خپل یوټیوب لپاره نو کاپی رائټ یا بغیر کاپی رائټ سونګ ډاونلوډ کې یا اوازونه ډاونلوډ کو هغه مست چې موږ تاسو خپل ویډیوګانو باندې لګو او یوټیوب ته اپلوډو نو دوستانو نن خبره مو پدې ده چې څنګه کولای شو د خپل یوټیوب د ویډیوګانو لپاره چې یعنی موږ په یوټیوب کې ویډیوګان اپلوډو هغه د لپاره فری موزیک یا فری سونګ خپل یوټیوب چینل لپاره موږ تاسو ډاونلوډ کوو هغه استفاده وکړو نو دوستانو کچې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوی راغلی یاست دا کوم ویډیو چې ګوري د ویډیو لاندې سبسکرایب بټن سره وي او سره خوا کې د بیل آیکن هم کې کړئ چې زموږ هر ویډیو تاسو ته مخکې دررسیږي دوستانو زه شروع کول ټول نه مخکې موږ تاسو ګوګل کروم راخلاص کو کله چې ګوګل کروم راخلاص کړو دوستانو دلته دوستانو زرا شمه ګوګل کروم چې ما کله راخلاص کو نو تاسو د دې نیدرلند سرچ کوم چې موږ ویډیو غټه نشي نو تاسو هم په یوټیوب باندې کلیک کوم کله چې یوټیوب باندې کلیک کوم دوستانو دا موږ ته د یوټیوب کوم دغه چې دی هغه راخلاص شو انټرفیس راخلاص شو د موږ ته نو موږ راځو دلته په درې ډاټ نښان باندې کلیک کوو او راځو دلته د سټارټ سیټ باندې کلیک کوو کله چې دې باندې کلیک کوو نو مثلا زموږ د موبایل کومه فازه چې دا بالکل کمپیوټر سیستم په وخت نو راځو د سم دلته په دې لوګو باندې کلیک کوم چینل لوګو باندې که تاسو خپل چینل جوړ کړی وي مخکې تاسو نه دلته کلیک وکړئ او که تاسو یوټیوب چینل نه جوړ کړئ نو تاسو زموږ چینل کې تقریبا مخکې ویډیوګانې اپلوډ کړې دي چې دغه کې د یوټیوب چینل جوړول هم ویډیوګانې ما په تیرو ویډیوګانو کې انسرټ کړې دي راشي یوټیوب تاسو جوړ کړئ هلته نه هغې نه وروسته تاسو دوستانو بیا دلته راشئ په یور چینل باندې کلیک وکړئ کله چې په یور چینل باندې کلیک وکړو نو دوستانو تاسو به دلته راشئ هغې نه وروسته په کسټومایز چینل باندې به کلیک وکړئ کله چې کسټومایز چینل باندې کلیک وکړو نو دوستانو هغې نه وروسته به تاسو ته یو بل فایل خلاص شي چې هغې سره به تاسو ته به لږ ویډ یا لږ انتظار وباسئ کله چې انتظار وباسئ تاسو به داسې د دوه تر زوم کې نو دلته به تاسو راشئ دوستانو دلته کسټمایز چینل نه چې تاسو راغلی نو دلته دوستانو تاسو بر راشئ په دې موزیک آیکن باندې به کلیک وکړئ دوستانو موږ ته راوخته دغه موزیک چې دی د یوټیوب د کمپنۍ طرفه جوړ شوی دی دا فری موزیک دی دا تاسو کولی شئ په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ او هغې نه وروسته یې په خپلو ویډیوګانو په خپلو کوم هنري ویډیوګانې چې تاسو تعلیمي ویډیوګانې چې تاسو کولی شئ په هغې بیکګراوند باندې خپل ساوند هم یعنې خپور کړئ او د دې موزیک نه هم کار اخیستلی شئ او که تاسو داسې ویډیوګانې جوړوئ چې بالکل هغې کې ستاسو اواز نه وي نو صرف او صرف تاسو هغه هلته کوم اپشنونه چې خلکو ته ښیي سټپ بای سټپ په ښه توګه سره اپشن معرفي کړئ او دا سونګ ورسره ولګي نو هېڅ کومه خبره نه ده تاسو ویډیو باندې به کاپي رایټ سټریک یا داسې نور کوم خطرناک اپشنونه چې دي تاسو په ویډیوګانو باندې نه راځي ځکه چې دغه د یوټیوب طرفه کوم موزیک چې دی هغه بالکل فری دی او تاسو کولی شئ په ډېره اسانۍ سره تاسو کار واخلئ نو دوستانو راځو اوس ګورو چې څنګه کولی شو دا ډاونلوډ څنګه کولی شو نو دلته به دوستان تاسو راشئ مثال خبرې تاسو چې هر یو سونګ دلته دغه کوئ کلیک کوئ نو تاسو کولی شئ هغه کلیک کړئ هغې نه وروسته دوستان تاسو غواړئ دلته نور مثال خبر تاسو نور سونګس دغه کې سرچ کړئ نو مثال زه دلته ساډ ورته لیکم هندوستان دغه زموږ ته تاسو شهادت چې دلته ورته ولیکئ نو دلته د کانټین ساډ دلته راځي دلته تاسو سرچ کړئ نو هغې نه تاسو وروسته کولی شئ دلته مثال خبرې زه یو دغه پلی کوم هغې نه دوستانو بل راځم ها سره کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دا موږ بیرته باندو نو راځو هغې نه وروسته دلته دوستانو تاسو به سره راشئ دغه نه تاسو کولی شئ دا په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ په دې ډاونلوډ باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته اټومیټیک دا کوم ساوند چې دی یا کوم اواز چې د هغه تاسو ته را ډاونلوډ شي دوستانو دغه موږ ته تاسو وینئ روان دي ډاونلوډینګ نو زه دا باندوم ځکه چې ما ته نه په کار ما ډېرې ډاونلوډ کړي دي مشکل ما ته نه لري چې زه ډاونلوډ کړم خو تاسو ضرور یعنی که غواړئ چې د خپل یوټیوب لپاره فری سونګ استعمال کړئ بیکګراوند سونګ استعمال کړئ تاسو باید د دې نه راشئ او دلته
تاسو د خپل چینل لپاره فری موزیک ډاونلوډ کړئ. دوستانو د نن ویډیو ته چې پرې وکړئ مو دا ویډیو خوښ شوی وي ویډیو د سره لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. نو د بل ویډیو چې زه به تاسو ته حاضرېږم نو د الله په امان ښه چاره.